ته تر اوسه په چا مین شوی یې موسی؟ تر اوسه نه پاشه، ځکه دا مینه او مینتوب زما نه خوښېږي. ښه ده، ځکه چې درد او غم پکې ډېر دی، ځکه چې د انسان په زړه کې یو اور بلوي. په کوم جرأت تا ځان ته څه فکر کړی؟ ستا مخې ته اسما سلطان ولاړه ده، هغه سلطانه چې ټول خلک یې دروازې ته لکه غلامان ولاړ وي. ته څوک یې؟ یوازې په نوم بیا پاچا یې. په کوم جرأت هڅه کوې چې ما ته نږدې شي؟ لږ په هوش راشه. لورې ته ښه یې که نه؟ زه دې وارخطا کړم. په تا څه شوي دي لورې؟ هیڅ نه پوهېږم، دفتن په سترګو مې تیاره راغله. فکر کوم فشار مې ټیټ شوی دی. څو ورځې کېږي چې نه ډوډۍ خوري او نه مو اوبه څښي سلطانه. فکر کوم نیشي زغملی. زموږ سلطان امر کړی میرمن سنان ته ووایه چې دغه مرهمو څخه یو څه نور هم جوړ کړي. اړین دی. تاسو اندېښنه مه کوئ، زه همدا اوس ځم او میرمن ښوونکي ته احوال ورکوم. وایي هغه دې خوږه. نه پوهېږم زه چاته وایم. وینم چې دا کارونه تا ته هم خوند درکوي. خو نه خوند نه اخلم. منډې ته یې زما خندا راغله او رښتیا بیا هم به راغه دومره خواږه ولې خوښېږي؟ خیر دی لږ نور هم واچوه که نه. رښتیا وایي یو عجیب انسان، بیچاره له درده ډکه کیسه لري. دا قمبر یې د غلام په صفت دلته راوړی و، له خپلې کورنۍ نه ورک شوی و. ښاغلی فتح په دې ورځو کې نه لیدل کېږي، په اړه یې معلومات لرې او که نه؟ څو ورځې کېږي چې نه لیدل کېږي. ته خو ډېره ښه پوهېږې کوم درمل چې زه درکوم ډېره ښه اغېزه کوي میرمن سنان. ته دلته څه کوې؟ دا څه رقم درمل دي؟ هغه درمل چې ته ورته اړتیا لرې. که رښتیا ووایم موږ ورته اړتیا لرو. ستاسو په خبره پوه نه شوم. دا هغه څه دی چې د عارف په څېر خاین ته یې ورکړې چې خبرې ونه کړي، کار به یې خلاص کړي، او زم بالکل همداسې غواړم.